یما درنا و پتکل کور وتلیم یما درنا و پتکل کور وتلیم را بڑم دیرنا جنگ خلق می پیژنی را بڑم کلی تا سهار خلق می پیژنی یما دل وطن تا وفادار خلق می پیژنی وقت رات موایا غدار. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو درنو اوریدونکو، زه عثمان عابد یم او د رڼا جنگ داستان 43مه برخه تاسو ته وړاندې کوم. محترم اوریدونکو، په تیره برخه کې مو اوریدلی وو چې د عایشان د وزیرو له تنګي څخه تر وادي حصاره پورې په داسې توګه راغلل چې د اسلامي امارت مجاهدین پرې ناخبره وو او په همداسې ناخبرۍ کې د اسلامي امارت په مجاهدینو برید ترسره کړ. محترم اوریدونکو، په دې برخه کې اورو پیژنی یما دین وطن ته وفادار خلق می پیژنی وخت رات موایا غدار. د زاوی لوړې څوکې هم د عایشانو سره وي، لکه د اسمان کلی او د زاوی خدرخیل. دا دوه لوړې څوکې د عایشانو تر ورکې لاندې راغلې وي او دا نورې سیمې مولوي صاحب نصرت تقبله الله چې د توتو یو تن بهادر او زړور شخصیت و، د قندهار یو تن قومندان جبار آغا په نوم او همدا ډول د تورغر ملاتور تقبله الله چې وروسته بیا له د عایشانو سره په جګړه کې په شهادت ورسید، تر دې دمه ساتلی وي. دغه اشخاصو دلته سختې قربانۍ ورکړي او دلته یې د عایشانو په وړاندې سخت مقاومت وکړ. په هر تعرض کې دوی د عایشانو ته غاښ ماتی ځواب ورکړ او تر ډیره یې زاوه د دې وحشیانو له پنجو وژغورله. د عایشانو د واده حصار په تنګي کې د شپې په وروستۍ برخه کې هلته په موجودو یو څو تنو طالب زلمیو په ناخبرۍ کې حمله وکړه. د تعرض په پیل کې مجاهدینو څو تنه د واعش تر تیغه تیر کړل، خو د هغوی شمیر زیات و او د مجاهدینو شمیر بیخي کم و. پس هغوی هم څه شهیدان کړل او څه مجاهدین چې نورې وس نه ورسره رسېده په شا راغلل. د وادي حصار تنګی چې کوچنی تنګی و، داسې پراخه سیمه هم نه وه، خو د دې تنګي سربیره د وادي حصار دغه سیمه ټوله د دواعشو په لاس کې وغورځېده چې د طالبانو لپاره یې ډېر اهمیت درلود. د همدې لارې نه طالبانو خپل اکمالات کول او تازه دمې قطاعات هم په همدې لاره تلل او راتلل. د عایشیانو هلته د اسمان کلي او خدرخیلو څخه هم تعرض وکړ. مجاهدینو مقاومت کولو، خو دلته مشکل دا و چې د اکمالاتو لاره بنده شو او هغه سرک چې د شیرزادو سره یې خوږیاڼي نښلول په منځ کې د واعشو قطع کړ. بیا نو مجاهدینو اکمالات پر ډیره لرې لاره باندې پیاده ترسره کول او په ډیره سختۍ سره به یې یو بل ته رسېدل. بله دا چې دلته مجاهدین هم ډیر کم وو او هغه طرفونه چې باید د واعشو ته خطونه پکې اچول شوي وای زیات وو. 3 شپې او ورځې مجاهدینو په زاوه کې مقاومت وکړ، خو نور هیڅ نه کېده. د مجاهدینو د محاصره کېدو امکانات زیات شول، ځکه د واعشو پر کرار کړۍ راتنګوله. د همدې له امله مجاهدینو زاوه پرېښوده او ځینې ښکته او دې طرف ته راښکته شول، ځینې نور د نملې په طرف لاړل. د واعشو زاوه په بشپړه توګه ونیوله او مجاهدینو خط د شیرزادو په خدرخیلو سیمه کې واچاوه. دلته 2 کلي په خدرخیلو مشهور وو، یو د زاوی خدرخیل او بل د شیرزادو خدرخیل. د عایشانو لخوا د سهل په نوم یو تن باجوړی د عایشي د زاوی مسؤل وټاکل شو. تر یوه وخته کراري وه، جنگ نه و، ځکه د واعشو دا وارې جنگ ډیر په کرار پر مخ بوتلو. له یو څه وخت وروسته د واعشو بیا چل وکړ او مخامخ په مجاهدینو رانغلل، بلکې هماغه ډول لکه څنګه چې زاوه نیولې وه. د وادي حصار نه هم همداسې په غرو کې ځانونه له غټ څپرې ته راورسول. له غټ څپرې د شیرزادو د مرکخیلو تنګي په سر و. مجاهدینو ته خبر راورسید چې د عایشان له غټ څپرې ته رسېدلي. له دې ځایه مجاهدینو حرکت پسې وکړ او ځانونه یې له غټ څپرې ته ورسول. دغلته د سره رود د خوږیاڼو او شیرزادو مجاهدینو خط واچاوه. مجاهدینو ته ډوډۍ او مهمات له کلیو څخه ورتلل، خو خبره د عایشیانو وه چې دا دومره مهمات او ډوډۍ دوی له کومه ضایع کوي. خو هلته په کلیو کې څوک وو چې د واعشو ته ډوډۍ ورکړي او نه دوی ماران وو چې خاورې وخوري. اسلامي امارت خو ستر تحریک وو چې زیات شمیر ولسوالۍ تر دې چې ولایتونه یې هم ونیول. د غنیمتونو او چندو پر مټې د تحریک مالی امکانات برابرول. دې کې هیڅ چا شک نه کاوه
چې د وایشو ته مهمات او وسلې د امریکا لخوا ورکول کیږي. نه تنها د افغانستان د مجاهدینو د کمزوري کولو لپاره بلکې د عراق مجاهدین هم په همدې ډول له منځه پرېوړل. کله چې داعشیانو عراق ونیو او د نړۍ هر ځای څخه ورته هغه کسان راټول شول چې کافرانو ته یې زړونه ډک وو، نو دوی بیا په نورو کارونو شروع وکړه. بیا یې پر ځای د دې چې کفري هیوادونو باندې برید وکړي او کفر ته خطر جوړ شي، په خپلو مسلمانانو یې بریدونه وکړل. نه یوازې دا چې نفس مسلمانان بلکې د امت مسلمه افضله طبقه مجاهدینو باندې یې بریدونه پیل کړل. د القاعدې مجاهدین یې له عراقه په وتلو مجبور کړل او بیا یې عراق کرار شیعګانو ته وسپاره او دا وحشیان شام ته لاړل، تر څو هلته په دین او اسلام مین یو څو مجاهدین دي کراره شپه ترې ونه کړي، تر دې چې هلته یې هم په مجاهدینو بریدونه وکړل. دلته د دوی کیسه او پلان هم دغه ډول و، خو د الله په فضل داسې وشرمېدل چې تمامو خلکو یې نندارې وکړي. خیر، مجاهدین د مرکې خیلو په لغړ څپري سیمه کې د وعایشو ته له خطونو اچولو وروسته هلته د مشرانو امر ته منتظر پاته شول چې په داعشیانو تعرض وکړي. خو مخکې له دې چې مجاهدین تعرض پرې وکړي، د عایشیانو د لغړ څپري په خط باندې تعرض وکړ. محترم اوریدونکو، د نن ورځې داستان تر همدې ځایه و. تر بیا مو پر بخښونکي او مهربانه خدای سپارم د الله په امان. یما درنا و پتکل کور وتلیم، یما درنا و پتکل کور وتلیم، را بڑم کلی تا سهار خلق می پیژنی، را بڑم کلی تا سهار خلق می پیژنی، یما دین وطن تا وفادار خلق می پیژنی، وقت رات موایا غدار، وقت رات موایا غدار، خلق می پیژنی، یما دین وطن تا وفادار خلق می پیژنی، وقت رات موایا